السلام علیکم ملګرو. د هغه د پښتو او د ثقافت هغه کمې نښې کم شکورونه او کمې تتلې چې ورته ویلې کېږي هم هغه بلها واړونه او بلها قصې بلها خبرې خو د میوزیک خپله یوه دنیا وي. دا هارمونیم طرف ته راځو. د هارمونیم نه بیا ځو د یوې سټوډیو خبره در سره کومه چې هر نمونه بلها شیزان پکې د پښتو د صحافت موجود دی. په دې اړه به د ساحل بھائی نه تپوسونه کوو. راځم ساحل بھائی لا. السلام علیکم ساحل بھائی. وعلیکم السلام. څنګه حال ښه طبیعت مو ښه دی؟ مینوالو زمین خان زمین زمونږ غریب خانې ته راغلی دی. زما یو وړوکی شان سیټ اپ دی. نن زما خواله راغلی دی چې ډېر شکرګزار یم او په ما ډېر ګران دی او حیات جیم د سکرین نه خو شاته ناست دی خو زما مشرور دی او ډېر قابل احترام انسان په ما د خپله ځانه ګران او د دوی ډېر شکرګزار یم چې نن زما غریب خانې ته راغلی. ساحل بھائی دا خو د پن دنیا ده. تاسو خو به ماشاءالله بلها ریکارډینګونه کوئ، بلها خلک به راځي، بلها سټوډیو ده، نو خامخا به بلها ریکارډینګونه مو کړي. ما خپل یو نظم ستاسو د خولې نه او ستاسو په غږ کې اورېدلی دی، مور والا نظم. نو الن کې ماجي صاحب ته وي چې خامخا به ورسره ملاقات کوم چې ولې د زما شعر له وخت ورکړی دی، نو ما له پکار ده چې زه دله وخت ورکړم. په دې اړه زمیر بھائی اصل کې دغه شعر زما ډېر خوښ و او یو ما پسې لګېدم. زه هم مسافر وم چې مور مې د دنیا نه لاړ، نو دا چې چا مې اورېدلی ډېر خوښ کړی دی. دا زما خوش نصیبي ده چې ستا غوندې قابل شاعر دی او ډېر ښایسته په زړه پورې یو نظم یې لیکلی او ما په خپل اواز کې عوامو ته ډاله کړې. دې ویډیو به هم ډېره زر راځي. اډیو خو خلکو ډېره خوښه کړې ده او تاسو هم اورېدو او امید لرم چې ما ورسره کم خواري کړې ده نو هغې نه به مطمئن یم. ټیک ده انشاءالله. ملګرو که څوک هم د پن په دنیا کې چې کوم ملګري دي، که هغه سړي دي که هغه زنانه دي، نو د ساحل بھائی غریب خانې ته بلکې سټوډیو ته راشئ او د دې نه یو غزل، یو سندره، یو ټپیزه، هر څه چې وي نو باید چې تاسو ته به د هغې ریټ هم ښکلی وي، د هغوی میوزیک به هم تاسو ته برابر وي، هر نمونه سهولت به تاسو ته دلته موجود وي. نو باید د ساحل بھائی دغه سټوډیو ده ماشاءالله ډېر ښکلی ځای دی. مونږ خو پکې ناسته وکړله. الله دې وکړي چې زمونږ دا پښتانه یې خوښ کړي او ستا سره مرستیالی شي. او زمیر بھائی زما په سټوډیو کې چې ستاسو دا نوی کمپوز نوی طرز او په خپل اواز یې ریکارډ کوئ نو دا که لږ مینهوالو ته ګونګوناو شئ نو هغه هم خپل اواز هم ډېر ښایسته دی. هغه هم د مور نظم دی. نو بس که د مور نظم دی که دا اوس چې ما ته کمې ټپې تاسو وي چې دا مې یو نوی کمپوز یو نوی سیټ اپ په خپل اواز باندې لږ ګونګوناو شئ مینهوالو ته هغه خو نظم هم دی. هغه به درته وایم چې پدې وجود مې بل اور کپل مې نه در پرېږدې، الله دې تا وبخي مور کپل مې نه در پرېږدې، کپل مې نه در پرېږدې، زار کپل مې نه در پرېږدې. او یې لالا په نیمه نیمه شپه مې ورته ډېر ژړلي، و د مور د مرګ په حادثه مې ورته ډېر ژړلي، ما ورته کړې په قصه مې ورته ډېر ژړلي، ځمکې ته یې به سپاری رور کپل مې نه در پرېږدي، والله دې تا وبخي مور کپل مې نه در پرېږدي، و کپل مې نه در پرېږدي، زار کپل مې نه در پرېږدي. نو ساحل بھائی دا نظم به زه په خپل اواز کې انشاءالله ریکارډ کوم. انشاءالله دا به ته زه ډېر زر کمپوز هر څه جوړوم، میوزیک به درته برابروم. مهرباني. او ما دپاره به ډېره خوشنصیبي چې زمیر بھائی زموږ په سټوډیو کې غزل ریکارډ کړي او بیا داسې قسم غزل چې مسافرو ته پکې ومیسي. مهرباني.